نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ د شورا استادو دوستانو عزتمندو افغانانو سلامونه مو هرکلی کوم. الله رب العزت دې وکړي تاسو ټول سره روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه مو چې تاسو سره د اجنډا په اړه موضوعات شریک کړي وو، هغه اهم او کلیدي موضوعات چې باید نن ورځ په موږ تاسو خبرې وکړو، معلومات شریک کړو، هغه برابر سره کوو. او په لومړي سر کې زموږ استاد افغان ورور تکړه اکاډمیک او علمي شخصیت د فواد احمد مشرور په حق رسیدلی و، نو بیا په خپل وخت سره تاسو کولی شئ چې وروسته هم رابطه ورسره وکړئ. الله تعالی دې هغې ته جنتونه په نصیب کړي، دوی کورنۍ ته د زړه صبر غواړو. په دوهم قدم کې د اجنډا لکه څنګه مې چې وویل 4 نقطې دي. لومړی نقطه به زه د افغان کونسل اف آیرلنډ یا د آیرلنډ هیواد کې د افغانانو سرتاسري شورا کوم لاسته راوړنې یا فعالیتونه چې دي مختصرا ډېر به ژور پاک کړو، ځکه چې بیا نور موضوعات موږ او تاسو لرو چې په هغې باید اظهار نظر وکړو او باید دوستان سره پوه شي. که چېرته بیا پوښتنه لرو نو بیا کولی شو چې په آخر کې بیا کیو ان ای سیکشن دی، هغه که د 4 وانو د اجنډا په نقطو وي، هغه بیا کولی شو اخره کې پوښتنو ته بیا وخت ځانګړی کړو. لومړي سر کې به د سفارت او بعضې نور فعالیتونه چې موږ تاسو لرلي دي. دویم بیا نو د اجنډا نقطه د انټرنیشنل پروټیکشن افیس په اړه ده. رفیع الله چکري صاحب په دې اړه بیا تاسو سره هغه تغییر تبدیل چې راغلی دی په هغې اړه وغږېږي. او دریم بیا د افغان اډمیشن پروګرام په اړه دی، نو په دې اړه به بیا ډاکټر صاحب مصطفی شیرزی وغږېږي، او که چېرته نه و نو بیا زه کولی شم چې پرې رڼا واچوم. او که چېرته 4 نقطه د اجنډا د تعلیم په اړه ده، د زده کړو په اړه ده، زموږ ستاسو ګران ورور امید خان نیازی صاحب، نو بیا که چېرته ډاکټر صاحب رانغی نو بیا کولی شي چې امید خان په دې خبرې وکړي. نو د تیر میټینګ راهیسې تقریبا 1.5 یا 2 میاشتې به کېږي چې موږ تاسو میټینګ لرو، او د هغې وروسته ډېرو دوستانو د سفارت په اړه پوښتلي وو چې سفارت کې بعضې تغییر و تبدیل لکه څنګه مې تاسو سره د واتس اپ د لارې شریک کړي وو، هغه د واتس اپ شمیره چې موږ او تاسو دلته د شورا استازو سره تقریبا خواوشا 12 تنه وو، چې اوس پکې موږ او تاسو قدرمان استاد عطا محمد میاخیل صاحب هم دی، د هغې کانټیکټ ډیټیلز مو هم ورسولي دي، او استاد په کاونټي ټیپرري کې فعلا مشته. نو هغه واتس اپ شمیره چې کومه وه هغه نور فعال نه ده. هغه واتس اپ شمیره دوی یا سفارت یا قونسلګري د کونسلي چارو لپاره او په ځانګړې توګه د سفارت د نوي پاسپورټونو لپاره ځانګړې کړې وه. دا چې نوي پاسپورټونه اوس موږ نشو دوی نشي صادرولی یا جوړولی، نو یوازې ایکسټنشن کېږي، او د ایکسټنشن طریقه کار تاسو سره د ویډیو او د وایس او د لیکلي بڼه باندې تاسو سره شریک کړی و. سفارت ویب سایټ کې هم لیکلي دي خواوشا 150 پاونډه اوور د فون اخلي. تاسو نه چې کله درخواست وکړئ ور ویلېږئ، او 15 پاونډه فکر کومه چې دا ریټرن انولپ چې تاسو ور ولیږئ، او یا هم کولی شئ چې بیا هغه 15 پاونډه بیا هم تاسو ټلیفون په لاره ورکړئ. دا هم طریقه کار دی. دویم ما یو مجلس لره د باري انډروز سره، باري انډروز چې دی په اروپایي پارلمان کې د ډبلن او د آیرلنډ استازی دی، د افغانستان او د دوحې په اړه موږ ډېر مفصل خبرې لرلې. د هغې په اړه مې هم تاسو سره موضوعات په لیکلي بڼه شریک کړي وو. ډېر تمرکز مو په د افغانستان په حالاتو وکړو، او د دوحې هغه آوټکم چې شی شو په دې خبرې وکړې. ډېرې واضح او فرانکلی دغه کړي د خبرې اترې کړي دي. د هغې هغه ویډیو چې د دوستانو ته مو ورسپارلې ده، او ایډیټ چې بیا به تاسو سره شریکه هم کړو. نو ډېر ټینګار هغوی په دې وکړو چې یوه خبره چې ما دپاره ډېره نوې وه، د 26 د سپټمبر 2021 نه افغانستان نور په هېڅ هغه پرایورټي کې نه راځي، د جدول په سطح کې نه راځي. نو تاسو څه کوئ د افغانستان سره؟ هغې ویل چې اوس زموږ ټول تمرکز په دې دی چې افغانستان سره څنګه وکولی شو بشري مرستې ورسره وکړو، یا په ځانګړې توګه غذایي مواد او په دغه کې رسیدګي ورته وکړو د انجو او دغه د لارې. نو هغه به هم شریک کړو، ډېر ژور بحث هم کړی دی. بل موږ او تاسو د افغان اډمیشن پروګرام په اړه دوستان زیاتره وخت ګیلې شکوې کوي چې تاسو یا شورا د کارونو تر کومه حد رسولي دي. زه دومره مو وکولی شو چې کوم ټیم چې د ډپارټمنټ جسټس څخه ټاکل شوی او د ای ای پي ما سره چې په ارتباط کې و، هغه چې څومره وړتیا لرله که نه یې لرله،
خو زمونږ استاد فشاراتو دا وکړلی شو چې هغه بدل کړ او اوس کوم نوی مشر چې راغلی دی دغه نن ورځ هم زه ورسره غږېدلی یم او هم موضوعات مې د ډاکټر صاحب سره شریک کړي که چېرته بیا هغه رانغی په تاسو سره زه هغه شریک کړم او ډېر ښه مثبت خبرونه دي خوشبینه یو تر څو چې موږ او تاسې دغه فیصلې او یا د افغانانو د مشکلات څخه راوتل او دلته راتلل نه وي شوي نو موږ او تاسو بیا ډېر زیات هغه د وخت نه مخکې نوش کولی چې ډېر زیات اپټیمسټک شو خو بیا هم لکه څنګه چې دوی تشریح کړل او موږ او تاسې دویمه د اجنډا نقطه زموږ او تاسې د انټرنیشنل پروټیکشن افیس په اړه ده په دې اړه هم د آی پی او په باره کې زه غواړم چې یو څو نقطو ته اشاره وکړو کوم نوی تغییرات چې په آی پی او کې راغلي دي نوي تغییرات چې دي نوي مهاجرین ته کوم کسان چې نوي راځي هغوی لپاره ډېر مهمه ده تاسې باید په دې کې لږ هلې ځلې وکړو چې تر څو دا ویډیو دا معلومات چې دی ټول هغه کسانو ته ورسوو چې کوم کسان آیلند طرف ته یې مخه کړی آیلند ته راځي ځکه چې د پخوا پرتله باندې بعضې تغییرات راغلي دي او تقریبا ډېر غټ تغییرات راغلي دي څنګه چې موږ تاسو ته معلوم دی مخکې کله چې یو اپلیکنټ یو درخواست کوونکی راته دلته د پناهندګۍ درخواست یې کوو نو هغوی هغه اپلیکیشن فارم چې هغه به په آی پی او کې ډکېده هغه نه بعد به دوی ته د پی پی ایس نمبر ورقې آی پی ایف 1 او ورسره بلو کارت دا به یې ورکوو او دوی ته به یې تقریبا 6 هفتو پورې وخت ورکوو چې دوی وشي کولی هغه کوېشنر چې دی یا کوم چې موږ تاسې سوالنامه ورته وایو هغه دپاره به وخت و چې دوی به د 6 هفتو کې دا سوالنامه به یې مکمل که تکمیل به یې که او بیرته به یې آی پی او ته ور وسپاره په دې ورځو کې دې دپاره چې د اپلیکنټو تعداد زیات دی په آی پی او کې همدې دپاره دوی یو نوی سیستم هغه کړی شروع کړی چې هغه کې برسیره په دې چې په اوله ورځ باندې اپلیکیشن فارم ډکېږي مخکې د کوم سوالنامې چې ورکول کېدې چې هغه کې به 6 هفتې وخت وي هغه شی له منځه تللی هغه سیستم له منځه تللی او نن سبا کې چې کله یو اپلیکنټ راشي هغه به اپلیکیشن فارم ډکوي اپلیکیشن فارم چې ډک بیا به هغلته منتظر پاتې کېږي تر څو فنګر پرنټ یې وشي او په ضمن کې دغه نوی کار چې اوس دوی شروع کړی هغه دا دی چې هماغه کوېشنر دوی لږ غونته لنډه کړی مخکې فکر کوم چې 9 پیجو اوس یې 11 یا 13 پیجو ته راوړی ورق ته راوړی خو فرق یې دا دی چې هغه کوېشنر چې دی همالته به ډایرکټ په ډایرکټ باندې ډکېږي د ترجمانانو په کومک باندې نو زما چې دی هیله ده او غوښتنه ده د خلکو نه چې څوک چې دلته راځي غواړي چې اپلیکیشن ورکړي اسایلم دپاره یا پناه غوښتلو دپاره نو تاسو کوشش وکړئ چې یو خو هغه کوم کیس هم چې هغه باید تاسې تیار یاستئ تاسو سره یې تاسې ځکه چې په هماغه ورځ کې تاسو نه کیس اخیستل کېږي ټول شی لیکل کېږي دا یوه مسله او دویمه مسله چې دی د شواهدو دی اسنادو دی اسناد هم دوی کولی شي چې ځان سره راوړي او په هماغه ورځ کې سبمیټ کړي خو که چا سره د هغوی اسناد یا ثبوتونه حاضر نه او تیار نه دوی سره دوی کولی شي چې په هغه فارم کې ولیکي چې زه به راتلونکي نږدې وخت کې دا فارمونه چې دی ډپارټمنټ اف جسټس ته چې دی سبمیټ کړم دې سره چې دی دوی کوېشنر چې دی په هماغه ورځ باندې ډکېږي ډپارټمنټ اف جسټس ته ورکول کېږي او هغه 6 هفتې انتظار چې و هغه له منځه ځي یعنې دا په یو طریقه چې ورته وګورئ دا یو ښه خبر هم دی ښه خبره په دې دی چې هغه 6 هفتې انتظار به تاسې نور نه کوئ هغه انتظار چې دی هغه ټایم تاسو ته کټ شوی هغه ټایم چې دی په هماغه ورځ باندې کېږي او کوشش وکړئ چې تیار راشئ
کوشش کوي چې خپل کیس هر شی چې هغه جوړ کړي منظم کړي تاسو تیاری ورته ونیسئ ځکه چې بله کله چې مونږ وایو چې تاسو تیار راسئ نو منظور یا مقصد مې دې نه دی چې تاسو کوم کیس چې کوم سټورین چې کوم قسم چې اول قدم کې خو باید په هغه باندې پوه شئ او هغه چې تاسو مکمل راوړئ چې ما باندې چې هغه کومه قصه شوی او کوم خطراتو نه چې زه تښتېدلی یم یا مجبور شوی یم چې ملک پرېږدم او دلته راشم دا یو برخه او دویمه برخه زمونږ د افغانانو زیاترین مشکل چې دی هغه په تاریخ تولد او د شیانو کې دی په اوله ورځ کې دوی تاریخ تولد مخکې خو زه یو دویم چانس و ځکه چې مونږ کولی شو په کوشنیر کې چې دی د تاریخ تولد هر شی چې دی دقیق ورسوو نو اوس زمونږ افغانانو دپاره زمونږ وطندارانو دپاره دا پکار دی چې سره سره یې دی چې تاسې هغه خپله قصه مکمل راوړئ تاسو باید د فامیل د غړو ډیټ اف برث تاریخ تولد نمونه هر شی چې دی باید مکمل طریقې باندې چې دی سپیلنګ سره راوړئ چې دلته په آینده کې تاسو ته مشکل جوړ نه شي ځکه چې یو شي ته باید زه بیا هم اشاره وکړم اگر چې دې نقطې ته ډېر اشاره شوی مخکې چې کله چې ستاسې تاریخ تولد یا نوم اشتباهي او هغه غواړي چې تاسې درته صحیح کوي نو بیا ډپارټمنټ اف جسټس چې دی هغه تاسو نه چې دی د پاسپورټ غوښتنه کوي ځکه چې هغه یو د افغانستان فقط 2 بایومټریک سندونه دي چې هغه یو پاسپورټ دی او بل تذکره ده دې دواړو د سندونو د نشتون په حالت کې هیڅ امکان نه لري چې تاسو وشئ کولی چې دا تاریخ تولد یا نوم هم سپیلنګ یې بدلي هغه تاسو اصلاح کوئ نو زما غوښتنه فقط دغه 2 نقطو کې دي اول نقطه اول خپل کیس مکمل راوړئ تاسو باید پوه یاستئ چې ستاسو کیس کې چې د کومه قصه ده او سره کوم باید هغه قصه چې دی تاسو پرزنټ کړئ یا دلته چې دی دوی ته ور واوروئ چې هغه ولیکل شي دویمه نقطه هغه دا ده چې خپل ډیټیل خپل د فامیل ډیټیل ډیټ اف برث دی نمونه هر شی چې دی منظم طور باندې او یو بل شی زه غواړم اضافه کوم دلته زمونږ زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې کله ته ډپارټمنټ اف جسټس ته راځې نو هلته تا سره باید ورقه نه وي چې هغه کې تا نومونه لیکلي هغه کې تا ډیټ اف برث لیکلي ځکه چې دوی فکر کوي چې دا امتحان نه دی دا د مکتب امتحان نه دی چې څوک تا ته ووایي چې نه تا نقل وکړه نو د نقل خبره نه ده تاسو هر شی کولی شئ په یو ورقه کې ولیکئ ښه منظم راوړئ کله چې تاسو نه پوښتنه کیږي د ډیټیل په باره کې او ورقه وباسئ ازادانه تاسو کولی شئ چې خپل هغه ولیکئ خپل ټول ډیټیل ولیکئ او بل د ګوتو مسله کې بعضې خلک پوښتنې کوي زه دا سوال اگر چې ځواب شوی خو بیا هم زه غواړم یو اشاره لنډه اشاره ورته وکړم چې د چا نورو ملکونو کې فنګر پرنټ دي د ګوتو نشان ده نو دا څنګه کیږي آیا دا معاف کیږي نه معاف کیږي زه بیا هم غواړم چې ووایم چې قانوني د آیرلند دولت په اروپا کې دا قانون دی چې کله تا ګوتې په کوم ملک کې ولګوه اول وار دپاره او هغه ځای نه بل ملک ته لاړې او هغه د اسایلم ګوتې وې یعنې د پرایندګۍ ګوتې وې نو قانوني ته باید هغه ملک ته ولیږل شي لیکن دا چې دی په وضعیت پورې چې دی اړه لري چې د ملک وضعیت چې شی دی ستاسې د ملک وضعیت سره کم دی نو په همدې اساس باندې نن سبا کې زیاتره اروپایي ملکونو کې افغانان بیرته هغه اولي ملک ته نه لیږي لیکن دا خبره زما تاسې سند ما اخلئ چې ما دا خبره کړې نو تاسې دا خبره باندې ودرېږئ چې فلانکی دا خبره کړې وه نو هېڅ خبره نشته لیکن فقط زما اشاره دونه ده چې فعلا سرکمسټانسز یا هغه ماحول داسې دی چې افغانانو سره زیات نه زیات چې دی نرمښت کېږي د ډپارټمنټ اف جسټس له طرفه چې تاسې کتنه
فینګرپرینټ می کېدای شي یعنی 98% چانس دی چې تاسو چرته ونه لیکي او یو بل شی دا دی چې 2009 کال نه را په دې خواته کله چې پاندامیک شروع شوی څوک نه دي لیږلي بغیر د هغه کسانو نه چې دلته راغلي وو او د بل ملک اسناد یې درلودل بس دغه درې نقطې وي چې ما غوښته په شکری صاحب یک موضوع دیگه هم بخشین کمی پریشان یادآور شوین سرشان بحث کنین که باز افغانای ما همین تغییر تبدیل هم که آمده این خب به خاطر از می آمد که اکثریت از دوستا گله و شکوه میکردن که همسایه‌های ما یا از پاکستان یا از ایران میایند اینجا به نام افغان اسایلم میکنند. چی گفتنی داری بر افغانای ما شما که چقدر باید درباره منطقه باید بفهمن از کجا که هستن؟ حالا یگان وقت دوستان میان که معلومات کافی ندارن تایی هسته کمی اگر صحبت کنیم. بله ما فقط میخوایم که یک نظر کوتاه بندازم در مورد یک کوشنر که از 3 بخش که از جور شده و در این 3 بخش که از بخش اول که از شما که از در مورد محل بود و باشتان که از سوالات میشه که در کجا زندگی میکنین چه قسم یک منطقه است و امو خواصی که منطقه تان داره از اون منطقه که از برای شما معلومات کافی داشته باشید که برای از اینا که از ارائه کنین. در قدم دوم که از میان سر موضوع اصلی و امو موضوع کیس شماست که شما کدام کیس من دادین که امو ستوری یا قصه که شما دارین امور که از باید منظم و درست پیشتان داشته باشید و در قدم سوم که از در مورد راه است یعنی راهی که شما از افغانستان برآمدین تا ایرلند آمدین شما از کدام مسیر از کجا گذشتین و از کدام ممالک رد شدین تا که به ایرلند برسید و قسمی که مصطفی جان اشاره کرد یکی از موضوعات مهمه که چرا این قانون که از اینا گرفتن به این قسم تبدیل کردن وی بود چون سابق هر کی می آمد و میگفت مثلا من از افغانستان هستم یا از کدام کشور دیگه می بود یا از هر جایی که می بود اونا 6 هفته وقت می داشتن می تونستن که مدارک تهیه کنن می تونستن که امو قسمی که قصه خود جور می کردن یا کیس خود جور می کردن با امو اساس پیش می رفتن و دو وقت کسی امرای از اونا نمی بود خودشان به تنهایی خود می گرفتن اپلیکیشن فرم پر میکردن کوشنر پر میکردن بعدشون که از با دیپارتمنت آف جستیس که از میفرستادن ولی فعلا یکی از نقاطی که برای افغانان مهم است و برای افغانان که است یک نقطه خوبی است و ایست که از این طریقی که فعلا همین سیستم نو که دیپارتمنت آف جستیس شروع کرده میفهم با وجود از اینکه بعضی مشکلات خود برای افغانان ما داره ولی نقطه مهم و نقطه خوب از او این است که بعضی کسایی که مثلا از پاکستان می بودن یا از کشور دیگه می بودن می آمدن به نام افغانی جا کیس می دادن اونا فعلا که از این سیستم نمی دارن از این سیستم استفاده کنن چون در این سیستم سوالات زیاد است معلومات های زیاد باید داشته باشی پیش خودت و در اون معلومات ها اگر کسی از افغانستان نباشه و ادعای ازی رو داشته باشه تو از افغانستان است انشالله که اونا کس نمیتونن که چشان کامیاب شوند و هم قسم رد شوند و تیر شوند دیگه ما هم کوشش خود میکنیم که در این عرصه چون افغانای ما زیاد شکایت داشتن که امرای ما که از خیانت میشه یا امرای ما که از قضای درست نمیشه چون پاکستانی ها که هست برام افغان میند ایجا اسناد نگیرد و در ضمن از ترجمان هایی که کسایی که در پیو کار میکنند از نوع هم یک تقاضا دارم و تقاضای ما ایست که دلیر باشید و اصلا این مسئولیت شماست و این مسئولیت ما همه ما است که اگر ما با همچون کیس برخورد میکنیم با همچون قضیه برخورد میکنیم ما مسئولیت داریم که همچون اشخاص که هست باید با سوپروایزر ما یا با هر کسی که مسئول از امی کمیته چیز باشه در داخل آی پی او با اونا ریپورت کنیم و جلوی همچون کارا که هست بگیریم. سلامت باشید. زنده و سلامت باشی جناب چکری صاحب.
امید نازي وروره تاسو پوښتنه د آی پی یو په اړه لرئ د کنه تاسو مهرباني تاسو پوښتنه لرئ د پوښتنه مو دا پوښتنه نن چې د ماته راپرسیل شو ډیری ملګرو لګلې زیات اصل دلته شریکوم اکثر ملګری چې دلته راشي خپل درونه چې د په کیس کې ورکړي بیا چې کله دلته آرلند ته ورونه راورسیږي هغه یو رقم تشویش کی چې ما کیس ورکړی دی او ما کیس کې یو رقم څه ویلي هڅه نه چې دینه په کیس کې څه خطا شي وي چې تا یو څه ویلي او د بل څه اوس چې زما ورور دلته راغلی دی آیا دا وایي چې دلته ورور لرم او کنه ځکه زه ډاریږم چې ما یو شی ویلی او دی به بل شی وي او څه چې ما ویلي دي دا به موږ سره سمون ونه خوري ډیره سخته به هغه لپاره چې هغه څه په یاد کې څه چې ما ویلي خو ما کیس کې ورکړی اوس مې هغه ورور دلته را رسېدلی آیا هغه ورور مې وایي چې زه دلته ورور لرم او قبول یې اخیستې که نه ډیره مننه نازیه صاحب نو دلته موږ سره زموږ بل ورور مزمل هم شته دی چې ژباړونکی دی او چکري صاحب هم شته دی نو هر یو دوست چې پیرنا چې مزمل جان تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی په دغه موضوع خبرې کوي ورو ډېر واکه زه غواړم یو هغه وکم دلته یو کمنټ وکم که څوک په کېږي نو ما ته اجل وخت راکړئ مهرباني اورورا ټوکې سره شروع کوم چې کوم سړی وایي ملا ته ورغلی وي چې تعویض راکړه اولادونه مې نه کېږي نو تعویض یې ورکړی ورته ویلي چې تنا تعویض ته به نه ګورې لږ زور به تم کوې نو وروره دغه د موږ او تاسې افغانان داسې بعضې ساده پوښتنې او ساده خبرې کوي دې نه دغه ترجمانانو ته تاسو مسؤلیت جوړوئ دغه ترجمانان زموږ د افغانان تاسو یو قسم جنجال سره اخته کوئ دې رقم پوښتنې یا دې رقم مشورې سره او که دا پوښتنه او مشوره چېرته میډیا ته ووځي زه درته هم دا یو قسم ته غټ مشکل ده نور خو باید سړی موږ او تاسې خپله هم لږ چورت ووو چې ما څه ویلي زه دا ورور مې اډ کم که اډ یې نه کم خدای دې کې دې ما په خبر څوک خفه نه شي وروره نن سبا ډېر سخت وخت ده معمولي یو وړکي پوینټ باندې یو وړکی خبر که زموږ او تاسو له مجلسونه درس وکړي دا موږ او تاسو ته غټ جنجال زموږ او تاسو ته غټه بدنامي ده باید همغه سړی دومره کار وکړي له خپل مغز نه کار واخلي چې ده څه ویلي دي مشکل یې څه ده ورور سره دی څه کولی شي لطفا دغه خبره ده د شورا او د شورا بدنامي دپاره دغه نه کسان شته ده چې دا خبره کېدی چې وباسي دې خبرې درز وکړي زه دا سوری په اوبو کې وینم تاسو یې وینئ که نه وینئ تاسو خپله خبر بیا هم زه معذرت غواړم که څوک له ما نه خفه شوي په دې خبر نه الله دې وبخښه نه د امید نازي صاحب هدف په همدغه وکړ خیل صاحب چې یعنې دا د اپلیکینټ پر اړه لري او باید ستاسو همدغه خبرې وي چې باید تیاری ولري ورته یعنې هغه د هغوی د خپل مسؤلیت دی چې څومره تیار نه وي چکري صاحب په دې اړه څه ویل لري او که وټوښی دی بلې زه فقط ډېر لاند غواړم اشاره وکړم د مهرباني اړوخیل صاحب د خبرې په تایید باندې ګورئ بعضې مسایل دي چې هغه قانوني بڼه نه لري او کوم مسایل چې قانوني بڼه ونه لري هغه ترجمان یا هر څوک چې هغه تاسو ته نشي ویلی یا هېڅ چاته نشي ویلی چې ته دغه لاره چې دی ځان ته غوره کړه ځکه چې مونږ تاسو ته ښه معلوم دی چې دا هر وظیفه چې دی خصوصا دولتي وظایف چې دي هغه سره یې دی چې تال د کار کوې ته یو مسؤلیت هم لري نو زه نه غواړم چې چا خبره ځکه چې دې کې دوه خبرې راځي که چاته ووایي چې او دا کار وکړه یا دا کار مه کوه په دواړو کې چې دی ګټې او تاوانونه شته نو همدې لپاره ما فقط ډېر لاندې اشاره کوم چې هر څوک چې دلته راځي هغه خپل یو قصه لري خپل یو سټوري لري نو زه فکر کوم چې که هر څوک وشي کولی په خپله راشي دلته خپله قضیه چې دی په خپل ژبه باندې بیان کړي هغه به بهتره یې دی نه چې مونږ تاسې چې دی یو بل باندې واچوو چې فلانکی زما ورور دی دلته په آیلنډ کې اوسېږي بلې یو خبرې ته زه فقط غواړم اشاره وکړم که تاسې دلته خپل خپلوان هم یم تاسې کولی شئ چې ووایئ چې او دلته زما خپل خپلوان شته او ډپارټمنټ اف جسټس چې دی تا د قضیې مسؤل چې دی تا ګڼي مطلب پوښتنې تا نه کوي نو په هغه صورت کې چې دی ډپارټمنټ اف جسټس تا د ورور نه پوښتنې نه کوي چې آیا ستا ورور دلته دغه فلانو بستان اے بي سي دا پوښتنې نه کوي نو زه فکر کوم چې یو سیکشن هم چکري صاحب په بخښنې سره دې ته یو سیکشن هم په دغه نوې فورمه کې فکر کوم یو سیکشن هم مختص کړی دی
چې کوم څوک خپلوان دي دلته یې پوښتنه ترې کېږي ځکه پخوا به دغه لویه فورمه کې او په دغه وړه فورمه کې هم شته دی او بعض دوستانو ما سره رابطه کړې وه فکر کوم به دغه ژباړونکي که دا موضوع که مزمل جان دی او که تاسې هستئ نو که دغه موضوع بیا د آی پی یو د کوم رهبري غړي چې د هغې سره شریکه کوي په دغه فورمه کې د ورونو هغه اشخاص چې دغه د 13 عمر زیات دی هغه پکې نشته دی پخوانۍ فورمه کې به د ورونو او د ترونو او ماماګان بعضې هغه ډسټنټ ریلیټیوز چې وو هغې د نومونه به وو اوس په دغه کې نشته که به یې دغه ورسره به مطرح کوي خپل وخت سره مننه عتیق الله منګل صاحب تاسې د آی پی یو په اړه پوښتنه لرئ مهرباني السلام علیکم سلامونه چاکري صاحب ته زما اصل پوښتنه دا ده چې یو کس چې اول ځل ځي نو دغه کوم امادګۍ سره چې ځي د دې پروسس دسته چې آیا اول به دی رجسټر کیږي بیا هغې نه وروسته به دته اپاینټمنټ راځي بیا به امادګۍ سره ځي که نه څنګه چې ډایرکټ ځي هماغه ځای په ځای هر څه ختموي دغه سر مې دا پوښتنه وه او پوښتنه باندې خدای وکړي پوه شوي یاستئ زه خو ورسېدم چکري صاحب ته خبرې کول غواړې که زه په رڼا واچوم فقط مخکې ما چې څنګه وویلې کومه ورځ باندې چې تاسې راځئ په هماغه ورځ باندې ستاسې ټول پروسس کېږي ټول پروسس مطلب دا چې ستاسې اپلیکیشن فورم هم ډکېږي ستاسې کوېشنیر هم ډکېږي تاسو ته بلو کارډ هم درکول کېږي او تاسو ته آی پی اف 1 فورم هم درکول کېږي چې تاسو ته د پی پی ایس نمبر د اخیستو کې چې دی در سره کومک کوي نو مطلب دا چې تاسو چې کله راغلی دلته دویم اپاینټمنټ نشته فقط هماغه اوله ورځ کې تاسو نه هر شی راکوتل کېږي او دویم اپاینټمنټ که تاسو ته درځي هغه به ستاسې د انټرویو دپاره وي چې تاسو به انټرویو دپاره غواړئ هغه نه بغیر هېڅ شی هم نه پاتې کېږي ټول شی په دا یو ورځ کې کور کېږي خدای دې وکړي چې زه صفا غږېدلی یم چې ټول زما مطلب یې صحیح اخیستی هدف مو واغست نړۍ مننه چکري صاحب ستاسې هلې ځلې ستاسې کارونه تاسو چې څومره د کور کوکري او دغه سایډونو ته څومره هلې ځلې کوئ واقع چې قابل قدر دي او موږ درنه منندوی یو دکتر صاحب مصطفی شیرزای خوش آمدید برای خودتان میگیم ما منتظر بودیم که بیایی و ریسرچ کردی و مواردی که از طرف ACI امرای شریک شده بود به خاطر که مو اپدیت آخرین که آمده بود یگان خوشخبری ها هم هسته مثل که یک خانم فروزان بود فکر کنم از طریق سوشل میدیا یا امرای ما رابطه کرده بود که یک مثالش بود خب اکثریت از خیلی افغان ها هستند که پاسپورت یا نداشتن در این باره شاید خوشخبری داشته باشی مهربانی برای دوستایی که در افغان بهش پروگرام منتظر هستند مهربانی مایک در خدمت شماست مایکتان باز کنید مایکتان بسته است مصطفی جان مایکتان بسته فسک رفت باز و دوباره از طریق گارده یک لینک دیگه برای روان میکنه در ایمیل آدرس بسیار مهم است بعضی که اصلا آگاهی نداره اونو مهمتر است که فقط صرف از اما وقتی که در آیلند رسیدی آدرس ها رو خانه پوری میکنی بعضی اول او رو هم اشتباه میکنن یعنی کرونولوژیکال آردر یعنی که از آدرس فیلیت نوشته میکنی باز رفته چه وقت که تولد شدی و چه وقت که افغانستان ترک کردی یا به حساب دیگه رقم نشته کردن یعنی اول افغانستان زدن و با آدرس های دیگه روان کرده و دوباره پس رد شده یا مشکلات ها را دارن خب دوستا عزیز اگر کسی که آگاهی داره بسیار خوب اگر نداره خب فکرتان باشه وقتی که در جزئیاتتان در گارد ویتینگ روان میکنن حالی هم وقت است خب فکرتان بگیرین که اول آدرس فعلی را نوشته میکنن مثلا 1 سال 2 سال آدرس اولی دومی سیومی هر سال که بود بعد از او داخلیش که مثلا در هر تاریخی که تولد شده نوشته میکنن و چه وقت که یعنی ترک کردین افغانستان باز اونو را قبول میکنن یا بسیار مشکلات خلق شده بود اونا باز یک ترک نمبر روان میکنن اونا ترک نمبر چه که بزنین لینکش بسیار ساده است فقط در ترک نمبر رو میندازی دیگه تاریخ تولدتان میزنین برای صفحه نشان میده که گارد ویتینگ در کدام استیج است
و دامی بسیار. عرصه ما میخوایم یک نقطه رو یادآور شوم. مصطفی جان قند دامی رئیس ای پی که هست ای باز نوت و فشار با فشار یادآور شد که لطفاً برای افغانا بگوین که با زودترین فرصت همی میتینگ خلاص کنین. فکر کنم خودت صحیح میگی و درست است. بعضی افغانا ما فکر کنم یا تال کردن یا لیزی شدن whatever. نه نمیفهمن، بسیاریاشان نمیفهمن. از امو خاطر خط که روان کرده بود او در ایمیل او رای را دانلود کردن. من برایشان هم گفتم درست است، وقتی که اگر گفتم وسیله اسکانر ندارن پوست کو پروان نداره، یا گفتم یک تاکسشان بگیرید روان کنی پروان نداره، بعضی و فقط اما آدرس نمیبینه، آدرس نمیبینه، بس خلاص بازیان نکرده بودم. خیلی چند تا بود مشکلاتان ذکر، مشکلاتشان رفع شد. من چیز کردم احتمال ذکر کنم بعضی از کسایی که به حساب دی میتینگ دی گروپ که اطلاعات ندارن، از همون طریق خوبتر است که بفهمن. وقت زیاد بر نمیگیره، زیاد که بگیره به حساب زیاد که بگیم 10 دقیقه زیاد نیست. خب مسئله مهم از این که به خاطر ای پی یعنی افغان ادمیشن پروگرام خبرهای خوشی هم است ولی اولتر از همه باید افغانای ما شما حوصله داشته باشه. زیاد نام خدا حوصله کردیم ولی باز هم یک چند وقت دیگه هم حوصله کنیم. حوصله خوب چیز است. در دین اسلام ما حوصله حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفته حوصله که زیاد داشته باشی، حوصله که کنی انشالله کار به درستی انجام میده. یعنی کار عجله هیچ وقت به حساب حاصل خوبی نداره. و خبر خوش نمی است که دیگه که مدت آی هفت مدت تحت بررسی کیسا هستن و بسیار مهم سوالا شده بود که از خاطر کسایی که مثلا پاسپورت ندارن مثلا گرفتن نمیتونه بسیار مشکل بود. و دیگه مسئله ازی بود که ترافل داکیومنت چه رقم حاصل میشه. تا جایی که من خبر دارم کشور به کسایی که پاسپورت ندارن ترافل داکیومنت ایشیو کردن نمیتونن. فقط صرف اون کسایی که مثلا پاسپورتایشون در جای هستن گفته بودن که در کشورهای مثلا اینجوا یعنی لوجستیک نتورک میگن اونم اینجوایی هستن که از کشورهای مثلا یا پاکستان باشه یا ایران باشه یا طرف شمال کشورهای مثلا تاجیکستان یا ازبکستان یا کسایی که اینجا هستن کشورهای به حساب کنسولیش هست. مصطفی جان یا با مو خاطر ذکر کرده بودن و کسایی که مثلا از طریق فامیلایشون اگر تشویش دارن فقط صرف یا گفته بودن مسئله اینمی ترافل داکیومنت بود. وقتی که یا ویزی اینا به حساب مثال اگر دادیم انشالله کل قبول میشه مدام مثال میتیم که کیسایشون که به حساب دیده شد و همه چیز یا پاس کردن و مثلا ویزا برشان داده شد اونا برای هر کس خط روان میکنن که ویزا گرفته شده باز یا به حساب نمو در کشوری که هستن اگر میتونن که برن یا در افغانستان هستن یا نمیتونن برن. یا ذکر کرده بود که بعضی مدت افغانستان بسیار مشکل است چون آیلند کدام لوجستیک ورک یا کنسولت یا انجوای وجود نداره در اونجا. یک خبر را ما به حساب از دیگه طریق برای ما گفتن که از طریق به حساب آیرش رد کراس در هر مناطقی که بعضی از دوستای یا برادرای افغانای ما که هستند در اون طریق هم میتونن گفت که یا میتونن که مراجعه بکنن اونا باز اون از اون طریق هم میشه که ورقی که ویزا از طریق AAP افغان ادمیشن برشان داده شده به اون طریق هم میتونه که ویزا را بگیرن و یعنی به حساب در کشورهای مثلا سیومی یا مثلا پاکستان یا ایران هر جایی که باشن در اون طریق مدال لوجستیک نتورک هستن میتونن که ویزایشان در پاسپورتشان به حساب افکس کنه یا به حساب بچسبانه یا اگر که ندارن میتونن کنمو اجازه خط AAP افغان ادمیشن پروگرام با نمو لوجستیک یا کنسولی اون کشور آیلند نشان بدن با نمو طریق مشکلاتشان رفع میشه. دیگه یک مسئله دیگه مهم از این است که هم بس به حساب در اینجا که از مدام یا نمیگن که وقت ندارن که کل گره یک رقم خطایی به حساب هر کسی که کیسشان موفق میشه روان کنه یکی به یک روان نمیکنه. هر کسی که کیسش زودتر بررسی شد مدام خط به حساب به وقت زود روان میکنن. این متاسفانه وقتشان مهم نیست که چه وقت است، فقط صرف یا میگن که آیا این دیو کورس یعنی معلومه که مدام یک ماه یا 2 ماه یا بیشتر زودتر از باشه. خدا کنن که دوستای عزیز ما برادرای عزیز ما خدا حوصله داشته باشن بخیر کارا بخیر میشن. نمو دیگه فعلا نمی خبراست دیگه مصطفی جان.
تشکر مصطفی جان قند خوب مفصل معلومات دادین. نو دوستان لکه څنګه چې ډاکټر مصطفی شیرزی تاسو ته معلومات درکړل، افغان اډمیشن پروګرام په همدغه یو مرحله کې د زموږ استاد دغه منډو تړلو دغه عمر وکولای شول چې موږ په دې پوه شو که هغه کورنۍ اشخاص افراد چې پاسپورټونه نه لري د پاسپورټونو د اخیستلو سره لاس او ګریوان دي، لکه څنګه چې تاسو بهتر خبر یاست په افغانستان کې اوس مهال پاسپورټونه نه ورکوي. نو د افغان اډمیشن پروګرام دغه نوې کمشر چې د دې په حالو ځلو دغه وکړل چې لکه څنګه چې مصطفی جان ویلي دغه دوستان ته چې کله مثبت ځواب راځي نو دا کولای شي پاکستان سفارت یا قونسلګري دی، ایران سفارت یا قونسلګري، تاجکستان، ازبکستان دغه کم همسایه هیوادونه چې زموږ استاد دي دوی ته ورشي او دوی به ورته ویزا ورکړي. دویمه خبره د تال خبره ده یا د لیټ خبره ده، لکه څنګه چې مصطفی جان ویلي نو ډېره درست آیت ان شاء الله العزیز. زه تاسو ته لکه څنګه چې کډوخیل صاحب بعضې موارد شریک کړل دا چې مونږ او تاسې یا زه شخصا دلته او بعض نور دوستان په ایمرجنسي کار کوي بعضې ډېر مفصل معلومات خبرې نشو کولی ځکه چې هغه د قانون په دغه باندې. خو زه تاسو دغه یا دغه در کومه چې تاسې یعنی تاسو به نه پښیمانه کوي یا به مو نه کړوي، مثبت ډېر اپټیمیسټک دغه کوو اپروچ کوو. دغه شخص چې کوم دی دا په دې پوه دی چې یعنې 80,000 یوکرینیان راځي 2,000 افغانان راشي نو څه به وشي. دا تاسو ته وایم، تاسو ته دا پکار دي چې لکه څنګه چې مصطفی جان ویل ای بیټینګ دی راځي زر تر زر ورولېږه، مسله ختمه کا لیټ کېږه پکې ما که چېرته تذکیره غواړي چې ته بیا یو ځل بیا هم په اثبات ورسوه چې دغه کورنۍ دغه شخص دغه فرد چې ته درخواست ورکړی بینیفیشریز دي دوی تا سره څه رابطه لري. ته کولی شې هماغه تذکیره چې دې ورکړي برث سرټیفیکټ دې ورکړی یا هم چنان نکاحات یا هر هغه څه چې ستاسې د پلار نیکه نوم پکې وي هغه یو کور لیټر په دې ما مصطفی جان خبرې هم کړې وي یو کور لیټر ولیکې ورته یا د وکیل د لارې یا خپله دې کړی دا ورولېږه ورته وایي دغه مسایل دي. نور تاسې دا وضاحت هم ورکولی شئ چې په نوټ کې ورته ولیکئ چې ګورئ د افغانستان په داسې حالت کې دی چې هلته اسناد جوړول ډېر یو لوی کار دی. نو الله دې وکړي چې پوښتنې او کوم مشکلات چې هغه رفع شوي وي نو تاسې بیا سوال لرئ کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. نو د پروګرام په دې برخه کې به زه د اجنډا 4مه نقطه چې ده د زده کړو په اړه ده. زموږ استاد چې قدرمن ورور امید خان نیازي صاحب په دې اړه خپل یو معلومات کړي دي او په دې به موږ تاسو ته معلومات راکړي چې دغه کم اشخاص او افراد چې ځکه زده کړې زموږ استاد لپاره ډېر کلیدي رول لوبوي دا چې زموږ استاد هېواد په دغه 13 کلونو کې ډېره ترقي وکړله د زده کړو خبره وه او د سټمفورډ لپاره څه فرصتونه دي هغه دوستان چې آی پی او یا انټرنیشنل پروټیکشن آفیس د اپلیکینټس دي دوی ته څه فرصتونه دي. نو امید صاحب تاسو ته مایک تاسو په خدمت کې د مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه مننه خدای دې وکړي چې زما معلومات په کافي اندازې چونکې تحقیق مې اول دی که چېرته نیمګړتیا یا څه هغه پکې وي ستاسو مرسته به اړین دی. له بنیاد نه به راشروع کومه پارلنټ کې چې د ماشومانو ابتدایي زده کړې له 4 کلنې یا 6 کلنې نه شروع کولی شي. دوی بیا دا مسؤلیت چې د پوهنې ریاست د لومړنۍ زده کړو مسؤلیت دی. پارلنټ کې چې د ښوونځي چې دی هغه د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي لکه اکیډمیک کال چې دی د سپتمبر له میاشتې شروع کیږي. همدارنګه تاسو کولی شئ خپلو ماشومانو ته په کورونو کې هم تعلیم ورکړئ خو تاسو د 14 کلنۍ پورې باید هغوی ته مینیمم تعلیم ورکړئ یعنې کم سے کم تعلیم چې دی یعنې دوی چې دی که تاسو نه غواړئ دوی مکتبونو ته ولېږئ او خپل تشویشات لري په کور کې ورته کولی شئ تاسو زمینه برابره کړئ. بلې نقطې ته به راشو NFQ National Framework of Qualifications measure all learning achievements د زده کړو ټولو لاسته راوړنو ملي چوکاټ چې دی NFQ. بل QQI اکثره ملګري چې دلته راشي QQI باندې نه پوهېږي چې دا QQI څه دی. د QQI مطلب Qualification Equality in Qualification یو خپلواکه دولتي اداره ده چې کیفیت او وړتوب پارلنټ کې دوی تاییدوي. همدې سره چې دی راځو لیولونو ته مثال ته چې د فردر ایجوکیشن ان ټریننګ سنټر ته لاړ شې په لنډو کې چې د FTB ورته وایي هلته لیولونه زمونږ د تعلیم او دلته چې د تعلیم بڼه چې دی لږه فرق کوي. لیول 3 مثال څه دی؟ لیول 3 جونیئر یو رقم جونیئر سرټیفیکیټ به ورته وایي چې تر 15 کلنۍ پورې عموما دلته ترلاسه کیږي. بیا راځو لیول 5 ته
پوسټ لیوینګ سرټیفیکیټ PLC که چیرته مې نیمګړتیا و تاریخ سره په د کې زه چې د لږ شکیم په یو رقم منګو تاسو چې د کانکور آمادګي ورته وایو کله چې تاسو فارغ شئ بالکل نه صحیح روان ان شاء الله مهرباني بیا تاسو چې د کانکور ته آمادګي نیسئ او څومره نمرې مو چې وړي هغه پونځي ته فارغېږئ مهمه ده چې دلته یاد کوم پارلنټ کې چې د کانکور نمرې چې دی هغه په ټوله کې یعنی ټوټل 625 دي په دې کې چې د لکه څنګه چې په افغانستان کې تاسو چې څومره نمرې واخیستې هغه پونځي ته ځي کامیابیږي دلته هم چې د هماغه سیستم د پوره نمرې 625 دي په دې کې چې بیا تاسو کوم نمرې واخیستې او کوم پونځي ته وړي یا واست هغه ته ځي لیول 5 او 6 چې د پوسټ سرټیفیکیټ د دوړه 15 او شپږ چې د کانکور ازموینې دي بیا چې د لیول 7 and 8 وم او اتم لیول چې د درجه دا چې د انډر ګریجویټډ ډیګري ده لیسانس ده البته عموما چې د لدریونه چې د وخت لا تر 4 کال وخت نیسي دلته لیول 9 چې د نهم لیول چې د نهمه درجه د ماسترز دی او تقریبا لیو نه وخت تر 2 کلونو نیسي تاسو او بیا چې د لیول 10 ته راځي پی ایچ ډي ډاکټورا منګه تاسو ورته په پښتو کې وایي نو دا چې د لیول 10 ورته وایي نه لسمه درجه لدین ورسته چې د ل 15 نو وخت د شپږمې درجه لیول ته چې د دلته عموما نور زده کړې وای یعنی further education چې ورته وای په انګلیسي کې بیا ل وم نو وخت تر لسمه پورې دي ته چې د لوړ زده کړې ویل کیږي دلته higher education دا په دې هغه کې راځي چې اوقات کې لدین دوی کولای شي واسه د بشپړ شوی درکړي ها کچیر د مثال تاسو تعلیم کړئ او سندونه لري په بل هیواد کې متعلم کړي او غواړي چې هغه دلته تایید کړي د دې چې د اداره نارک په نامه ده NARIC National Academic Recognition Information Center نو دا هغه اداره ده چې مثال دا سانتیاوي تاسو ته برابروي تر څو تاسو هغه سندونه یا اسناد یا ډیګریانې مو چې بلور هیوادونو کې مکمل کړي دي تاسو سره چې په شناخت کې تایید کې تاسو سره مرسته وکړي بل دا کچیرته تاسو لیسانس کړی ماستر مو کړی یا نور ډیګریانې مو کړی یا غواړئ په دویمه ډیګري یو رشته کې وکړئ تاسو چې د اقتصادي مرستې نشئ ترلاسه کولی لکه د نورو تعلیمي هغه لپاره چې کوي حتی ایریشان هم چې د مرستې چې د لیسانس لپاره مثال که زه چیرته فردر ایجوکیشن ان ټریننګ سنټر ته لاړ شم اول ته غواړم یو لیسانس وکړم هغې لپاره چې زه اقتصادي مرسته نشم کولی دې ته مخکې راځم چې تاسو په څه کې چې د اقتصادي مرستې یا حکومت تاسو سره کوي او هغې ته ویل کېږي څه لدیونه وروسته براشو FTB Further Education Training Center دا زموږ تاسو لپاره ډیره اړینه ده او زموږ او تاسو سفر ته تقریبا له همدې ځای شروع کیږي د ډیره ملګرو دا چې د تاسو ته د ژوند اوږدمهاله زده کړې او اختیارات وړاندې کوي مثال په دې کې چې د apprenticeships trainships apprenticeships دا یو شی د مثال چې په هغه کې تاسو زده کړې کوي او په ورته وخت کې چې تاسو ته چې د عملی کار هم درکول کیږي صحیح ده او trainships دا یو شی دی چې مثال تاسو غواړئ یو مسلک یاد کړئ مثال غواړئ اشپز شي همداسې غواړئ نو تاسو د دې لپاره چې د further education او training center لپاره رجوع کولی شئ تتلی شئ لدین علاوه چې د کورسونه دي د لویانو او مشرانو لپاره یا هغه څوک چې په 14 کلنۍ کې یا له 14 کلونو زیاتې تعلیم چې د پریخي مکتبي پریخي یا د سواد کچه ډیره ټیټه وي یا ډیر په کم نمرو فارغ شوی د هغو خلکو لپاره هم چې د تعلیمي سہولیات پکې شته په دا برنامه چې د تقریبا په ټول هیواد کې چې د ښوونې او روزنې د شبکې بورډ له لارې چې د تخصصي او خو کچیر تاسو غواړئ چې FET چې د مثال تاسو غواړئ further education training چې د آنلاین طریقه وي تاسو نه غواړئ مثال کالج ته لاړ شئ وخت سره نشته هغه چې د سولاس ای کالج په نامه زه به تاسو ته سپیلینګ کوم SOLA بیا apostrophe E college تاسو دې ویب سټ ته تللی شئ او آنلاین چې دی هلته د دوی هغه څه برنامې چې دي یا څه وړاندې کوي هغه تاسو ته چې دی وړاندې کولی شي له 2021 څخه د مخه نه پوهېږم چې دا معلومات څومره کره دي خو په ویب سټ کې پراته ول غوښتل مې چې یادول ضروري دي دلته له 2021 څخه د مخه د محافظه سیستم کې دننه خلکو باید د 5 او 6 لیول کورسونو لپاره نن EU فیس ورکړی وي
یعنی تاسو چې د اروپایي وګړي ناستي په اروپایي هیوادونو کې نه راځي د هغه نه بیرون چې او دا فیس تقریبا تر 6,000 یورو پورې فکر کوم کورنۍ فیس ده سمه ده او ښه لدی سره د نور او لوړ زده کړو وزیر په 2020 کې اعلان وکړ چې هر څوک په جوازي کار لدی کولای شي محلي فیس ورکړي چې ډیره تقریبا شاوخوا 200 یا 300 روپۍ راځي دا چې دا فیس په تاسو باندې راځي کنه ډیر نږدې اوس درته وایم خصوصا هغه خلک چې راشي دلته پناه وغواړي او قبول نه لري او زده کړه کول غواړي بل دا مخکې لدی چې تاسو د اجازه کار واخلئ که تاسو اجازه کار نه لري تاسو کولای شئ لیول 4 ته اپلای وکړئ په ورته وخت کې چې تاسو یو پناهندګا استئ یعنی تر څو مو قبول نه ترلاسه کړي لیول 4 ته تاسو اپلای کولای شئ بل دا څنګه چې د خپل تعلیم ته مویل کړی یعنی اقتصادي مرسته هم ترلاسه کړي هم غواړي مکتب وای هم یو څه مقدار پیسې لاسته راوړي په دې کې چې د 2-3 پروګرامونه دي یو ته چې د BTEI وای Back to Education Initiative بیرته د تعلیم نوښت یعنی تاسو بیرته راځئ د ښوونې او روزنې بیرته نوښت دا یو د لویانو او ځوانانو لپاره چې عمرونه یې له 14 څخه کم یا د نیم وخت کورسونه چمتو کوي پارت ټایم یعنی داسې هغه شته دی له 9 نه شروع کېږي 1-2 بجې ختمېږي د هغې نه وروسته تاسو کار هم کولی شئ سمه ده مخکې هم مهرباني ښه بیا راځو سوشل ویلفیر ته ټولنیزې هوساینې دي د دې تادیه چې دا ټولنیزې هوساینې تادیه وړاندې کوي چې تاسو ته اجازه درکوي چې په بشپړ وخت کې تعلیم ته بیرته لاړ شئ یعنې مثال تاسو بشپړ مانه تاسو کولی شئ فل ټایم چې دی یو کورس وکړئ صحیح ده لدی سره چې تاسو بیا کولای شئ هغه مقدار پیسې هم ترلاسه کړئ په پارت ټایم کې چې د فرق دا دی چې تاسو 300 ساعته کار کولای شئ تاسو نیمه وخت خو دلته چې دی خو دا چې د دوه شرایط لري یو دا چې تاسو عمر چې دی باید لا 13 څخه ډیر وي یا د فراغت زده کړو لپاره تاسو چې دی 24 پلس یاستئ صحیح ده تاسو باید سټامپ 4 ولرئ او د کار لټونکو تخصیص لپاره اجازه ولرئ په انګلیسي کې چې ورته جاب سیکر الاونس وایي دا چې تاسو سره پاتې بل چې په دې کې چې دا ډیره مهمه او ډیره خبرنامه ده چې خپل فعلا غړی ما ویټوس ورته وي وکاشنل ټریننګ اپورچونټی سکیم د حرفوي زده کړو د فرصتونو سکیم دی که تاسو د محافظت غوښتونکي یاست هغه څوک چې د پناه غوښتنه کوي تاسو کولی شئ د بشپړ وخت زده کړو لپاره ویټوس ته عریضه وکړئ ستاسو فیس به وړیا وي مګر تاسو به د ټولنیز هوساینې روزنې تادیه ونه لرئ تاسو به د اونۍ په اوږدو کې د 38.8 یا مغه 38.8 چې تاسو کوم اخلي هغه به اخلي راځم څه نور هم پدې کې شته که تاسو سټامفور لري او د کار غوښتنو او پیسو وړیاست چې هغه ته فول ټایم نو تاسو کولای شئ چې ویټوس ته بشپړ وخت ورکړئ یعنی فول ټایم تاسو په ویټوس کې هم کولای شئ او یو څه مقدار پیسې هم شته چې تاسو ترلاسه کولای شئ تقریبا عموم کې چې 200 دي په هغه کې خو که تاسو چیرته فول ټایم ویټوس وای په پارت ټایم ویټوس کې زما په ان باندې او د هغه کې هم دي تاسو چې دغه سوشل ویلفیر نشئ ترلاسه کولای بیا چې دا پارت ټایم څومره دی فول ټایم څومره دی نو له 9 نه واخله تر 1.5 پورې او یا همدا چې فول ټایم چې له 9 نه واخله تر 6 پورې په تاسو کالج کې استئ بیا پنځمه صفحه ته وزاره شم ها پوسټ لرنینګ سرټیفیکیټ چې دا خو مخکې مې هم تکرار کړه چې د کانکور آمادګي ده د هغې لپاره تر څو تاسو یو پوهنځي ته کامیاب شئ او یو ځل چې تاسو د کار جواز ترلاسه کړئ یا د کډوال حالت یعنی ریفیوجي سټیټس تاسو کولی شئ د آیرش خلکو په رقم چې د ورته پیسونو باندې 5 یا 6 لیول لپاره چې دی هغې کې شامل شئ اپلای ورته وکړئ کله چې تاسو چې د ریفیوجي سټیټس راکړئ تاسو هم وړ یاست چې د ساتنې تادیاتو لپاره چې د هغې ته مینټیننس پیمنټ وایي طارق صاحب سوسی دا یو بل هغه دی چې سټوډنټ سپورټ سکیم ورته وایي تاسو هغه ته هم چې د غوښتنه کولی شئ سمه ده د ویټوس لپاره تاسو ته ضرورت لرئ TRC زموږ او ستاسو په اصطلاح بلو کارت دې ته ضرورت لرئ هغه خلک چې سټامفور لري سبسیډي پروټیکشن لري موږ او تاسو په اصطلاح 5 کلنه 3 کلنه لیو ټو ریمین یا تاسو حق درکړل شوی چې په دې هیواد کې پاتې شئ په قانوني بڼه تاسو حق لري په ویټوس پروګرام کې چې ده برخه واخلئ بل تر ټولو مهمه نقطه چې مخکې له 6 میاشتو تاسو نشئ کولای FTV Further Education and Training Center
هر کورس جوائن کوي بغیر له لیول 4 چې مخکې ما تاسو ته ویل د شپږ میاشتو بعد له شپږ میاشتو بعد تاسو ته چې دی ورک پرمټ درکول کېږي اجازه کار لام زه به ورته LMAP په لنډو کې چې دی لیبر مارکیټ اکسس پرمیشن دی دا چې دی د عدلیې د وزارت لخوا تاسو ته درکول کېږي او بعد له 12 میاشتو کې تجدید وړ وي تر څو چې تاسو قبولي ترلاسه کوئ اسناد ترلاسه کوئ زه به وګورم چې زما معلومات تقریبا بشپړ شول ډیر کوشش مې وکړ چې ډیر معلومات راکم خو په قسمتونو بخي ان شاء الله نو په ورته وخت کې تاسو مال څه پاتې شوی تاریخ صاحب ډېر مفصل معلومات مونږ الله رب العزت تاسو ته اجرونه درکړي دا ځکه په دې موږ تاسو فیصله وکړه چې دغه د اجنډا یو نقطه وټاکو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو دوستانو د دې لپاره مختل چې پرې پوه شي او الله دې وکړي چې بیا هم که چېرته دغه پر ټولنیزو رسنیو کې د دې څخه واړه کلیپونه هم جوړ کړو که دوستانو چېرته بیا پوښتنې لرلې بیا کولی شو چې تاسې ماشاءالله په ټولنیزو رسنیو کې ښه یاستئ معلوماتونه شریکوئ نو کېدای کولی شئ تاسې په خپل وخت سره او یا موږ یا نور دوستانو په چېرته غوښتل نو په دې اړه بیا خو بهتر دا تاسو ته چې تاسې په دغه پروسې غړي م یاستئ او په تېره بیا ریسرچ هغه انالیسز او معلومات راټولول هم ښه دي تر نورو نو ښاد اوسئ سرلوړي اوسئ نو بله مهمه نقطه چې مهرباني مخکې له دې چې تاسو یو کالج درخواست کوئ ممکن ستاسو تعلیمي شالید د کار تاریخ د ټولنې ښکلتیا تر ټولو مهمه کله چې تاسو د ټولنې ته راشئ تاسو څه رول لوبولی تر اوسه پورې د ټولنې ښکلتیا او نورې لاسته راوړنې په پام کې نیسي هر کله چې تاسو یو کالج یا ادارې ته ځئ دلته چې دا ډیره مهمه ده چې تاسو بیکګراوند وګوري تر اوسه مو چې د سی اکټیویټیز کړي دي کمیونټي لپاره چې د څه کمټمنټ کړی دی نو دا چې د کېدای شي په ظاهره دومره څه ښکاره نه شي خو ډېر لوی رول لوبوي دلته ستاسو په انټیګریشن ادغام پروسس کې نو همدومره فکر کوم د اوس لپاره او زه به بیا کوشش کوم چې پر روان میټینګ کې تاسو نور هم معلومات راوړم مفصلي او بیا به همداسې په سیزو پوهنتونونو ته به ځو او که چېرته تاسو غواړئ لیسانس یا پی ایچ ډي وکړئ کومې ادارې دي او تاسو څه کولی شئ اقتصادي مرستې ترلاسه کولی شئ نشئ کولی او څه شرایط دي نو آینده کې به انشاءالله په دې باندې بیا خبرې کوو هیله ده چې دا معلومات متاثر کومک وکړي ډېره بخښنه طارق صاحب یو خبر مې کوله دغه ورور ډېر ښایسته معلومات ورکړه ډېره ترې مننه کوم فقط که دغه ورور یو بل کار وشي کولی چې موږ تاسې خپلو افغانانو ته وشو کولی زموږ تاسې بعضې افغانان وروڼه بعض ځایو کې په تعلیمي بورسو باندې دي چې هغو بیرته ستنېده افغانستان ته نه غواړي یا به نه کوي او یا ښه خبره ده چې د تعلیمي بورسونو په یا د تعلیمي ویزو په هغه باندې دلته راشي نو که دغه ورور لږ معلومات په دې کې هم پیدا کړي دا به ډېره ښه وي چې بعضې دوستانو سره شریک کړو بعضې زموږ تاسې افغانان بعضې ملکونو ته درسونو ته تللي هغوی څنګه کولی شي چې په سټوډنټ ویزا دلته راشي او خپل درسونه هم ووایي خپل ژوند هم جوړ کړلی شي امین صاحب تاسو د خبرې په تړاو مننه سمه ده زه به د دې معلوماتو کومه مستقیما به چې د ادارې سره تماس ونیسم چې هغه په دې اړه زما خپل هم چې دا په فکر کې مننه چې رعایت وکړه چې زه لا وینه پوښتنه وکړم ځکه ما هم دوی ته ویلي چې که چېرته مثال داسې قانوني لارې چارې چې موږ یې هوارې کړو او افغانستان کې چې د افغانان ځوانان ډېرې وړتیاوې لري او په شرایطو برابر دي نو داسې که چېرته مثال قانوني لاره وي چې هغوی ته موږ هغه کړو تر څو آرلنډ پورې هغوی راشي او بله دا خبره که تاسو سره چېرته اسناد دي او تاسو دلته راځئ مستقیما مثال ډېری ملګري دلته راځي وایي چې ما پوهنتون ویلی پلان کې ډیګري مې کړې تاسو خپله کولی شئ له QQI کوالټي ان کوالیفیکیشن سره چې دی مستقیما تماس ونیسئ هلته تللی شئ او خپل اسناد ورته وړاندې کولی شئ چې دغه زما اسناد په هېواد کې مې کړي ستاسو په آن باندې چې دی زه اوس دلته څه کولی شم هغوی بیا چې دی ستا د هغه ته ګوري او دلته بیا پرتله کوي صحیح ده چې دوی تا ته بیا څه آفر کوي یعنې پیشکش یې تاسو ته څه شی دی ډېره مننه ناجیه صاحب استاد محترم تاسې کومه پوښتنه لرئ فکر کوم مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ ډېره زیاته مننه طارق صاحب ما یو پوښتنه درلوده نیازي صاحب خو ډېر ښه او په زړه پورې معلومات وړاندې کړله دا د زده کړو په اړه ځینې کسان دي په د لیسانس دوره یې بشپړه کړې ده په هیواد کې او دلته راغلي دي نو څنګه کولی شي چې دا ماستري ته اپلای وکړي او
غواړي دلته ماستري ووایي په کومو شرایطو باندې کوم امتیازات د آیرلند هیواد ورته پام کې نیولي دي امتیازات لري نه لري کولای شي نشي کولای که په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړي نو ډیره مهرباني وي اته محمد صاحب تفصیلی په دې ان شاء الله پر روان میټینګ کې خبرې کوو دا ستاسو خبرې زه نوٹ کوم ډیر کومک هم ما سره کوي بل خبره دا د ترڅو چې زه وسه پوری پیګم مخکې ما یادونه هم وکړه چې چیرته په آیرلند کې تاسو لیسانس ماستري یا دومره ډیګري کول غواړئ په خاصه رشته کې تاسو چې دلته اقتصادي مرستې نشئ ترلاسه کولی ولې زه په دې باور یم چې د ادارات به موجود دي چې کله ته د یو پناه آینده په حیثیت دلته راشي چې هغوی له تاسو سره چې ځکه په هر کالج کې د بیا دوی څنګه ته نورې برنامې لري خو هغه چې دی بیا لږ ډېر تحقیق او پوښتنې غواړي نو زه به د ده په اړه پوښتنې وکړم چې آیا هغه څوک چې مثال غواړي دلته ماستري وکړي یا نورې زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي هغوی لپاره دوی څه تیاری لري یا دوی څه هغه کوي نادر صاحب تاسو تر څو بل نقطه پیدا کوئ زه به دغه دوستانو ته دا هم ووایم او یو هغه معرفت هم شي نو امید خان نیازر صاحب خو فعلا په کاونټي میو طرف ته میشت دی او دغه د کاونټي میو مسؤلیت په غاړه هم لري خو زه به ورسره انشاءالله العزیز نور دوستانو سره هغه دوستان چې هغه د ځوانانو او د محصلینو کومه ټولنه چې دا هغه مو چې رامنځته کړې وه لکه څنګه مې چې نیازي صاحب سره بعض موارد شریک کړي هم وو د افغان سټوډنټ اسوسییشن اف آیرلند نو زه کولی شم چې بیا دوستانو سره خبرې وکړو او دغه مسؤلیت که شریک کړو د نیازي صاحب سره او نیازي صاحب بیا کولی شي چې په رسمي توګه د شورا او ورسره د افغان سټوډنټ اسوسییشن اف آیرلند د زده کړو د وزارت سره مستقیما رابطې وکړي او ځکه دا په دې خاطر مې دغه یادواري وکړله لکه څنګه چې استاد محترم پوښتنه وکړله یعنې زه خپله شخصا ډېر وخت نه په دې لټه کې یم د مصروفیت په وجې نه یو توانېدلي چې مفصل معلومات لاسته راوړو خو داسې منظم سیستم نه لري دوی لکه څنګه چې که پاکستان وښایي یا هندوستان وښایي هغه نورو هېوادونه د هغې یوه لوی لامل دا دی چې آیرلند هېواد هلته سفارتونه لري هلته که سفارت هم نه لري نو قونسلګري لري استاد محترم د دې مهمه نقطه دا ده چې دغه ستا یا د احمد یا د محمود دغه کوم لیسانس چې یا ماستري چې دي زر تر زر نشي کولی چې سرټیفای کړي دغه یو غټ لوی خنډ دی او په دې کار په کار دی که نیازی صاحب باید نور دوستان لاس په لاس شي دغه د مهاجرینو دا بعضې مسایلو باندې موږ خو د ډیپارټمنټ جسټس سره مستقیما په پارلمان کې منډې تللي وو که دغه دوستان چېرته لږ انرژي مصرف کړي انشاءالله العزیز کولی شو موږ چې مستقیما د افغانستان څخه محصلین دلته راوړو خو لږ کار غواړي لږ منډه ترله غواړي مهرباني نیازی صاحب تاسو دا خبره مو زما چې دی په دې پلان باندې چې دی ډېر کار کول غواړي ځکه تاسو به ځئ له اداراتو سره به خبرې کوئ او بیا هغوی چې دی د هلکانو معلومات غواړي چې تاسو په کومه رشته کې هلکان مثال لرئ او هغوی وړتیاوې څه دي تر څو موږ چې دی همغه پروګرام دلته بشپړ کړو او تاسو زمینه برابره کړو اوس د دې لپاره طارق صاحب تر ټولو مهمه به دا چې په دې باید موږ پوه شو چې مثال موږ دلته دوی ته په کومه رشته کې چې دی هغه ورکولی شو شاګردان مثال دلته چې دی ټکنالوژي رشته ده همداسې چې دی صنعت دي همداسې چې دی نورې رشتې دي نو دلته چې دی پوښتنه دا ده چې ستاسو په آن باندې دلته ډېری ملګري دا د موږ سره شرکت کوي که زه چېرته کالج ته ځم اول ته وایم چې موږ سکالرشیپونه غواړو د افغانستان لپاره د افغان سټوډنټانو لپاره خو په کومه رشته کې بلې دغه پوښتنه مو وکړله فکر کومه نو د رشتې تعین خبره کوئ د رشتې د خوښېدو خبره کوئ که څنګه نه هر کله مثال دلته اوس سکالرشیپونه وجود کېدی شي ولري اوس ستاسو په نظر زه په مایو کې چې دلته کوم کالج دی زه یو اقدام زه دا کولی شم چې دلته لاړ شم د دوی پوښتنې وکړم چې تاسو سټوډنټانو لپاره سکالرشیپونه لري په کومه رشته کې لري زه کولی شم هغه راوړم او تاسو ته وړاندې کړم چې دغه سکالرشیپونه دي او پلان کې شرایط لري بله طریقه یې دا ده چې موږ په افغانستان کې چې دی له افغانستان نه چې څوک راځي په کومه رشته کې چې دی موږ ډېر شاګردان له وړتیاوو څه شي دي او د هغوی کرایټیریا مثال څه دی یا هغوی ابیلیټیز څه دي که نه تر څو دلته ماچ شي ځکه هر څوک چې یو سکالرشیپ وړاندې کوي یو برس تا ته وړاندې کوي د هغوی خپل شرایط کرایټیریا دي نو که چېرته هغه میچ کېږي نو هغوی بیا نشي کولی چې هغې کې هغه هول هغه ټول خپل پروګرام تا ته بدل کړي برنامه نو دا لږ کوارډینیشن غواړي هم له اداراتو سره هم بلې د وزارت معارف سره به هم دا موضوع به شریکه کړو نیازی صاحب لکه څنګه چې کډوفیل صاحب په شروع کې ویلې دا یو کلیدي خبره ده مهمه نقطه ده په دې بین روان میټینګ کې
په دې به هم خبرې وکړو چې دغه زموږ او ستاسو پوهنځي چې په افغانستان کې دي او دلته چې کوم پوهنځي دي دا څومره نږدېوالی سره لري. یو فرض کړه اوس یو پولیټیکل ساینس چې دی هغه پولیټیکل ساینس دلته هم دغه پولیټیکل ساینس یې که نه دی، یا شریعت چې دی هلته لرو دلته خو موږ نه لرو. نو بعضې تغییر تبدیل شته دی یا فرق شته دی. په دې به بیا تاسې هم خپل ریسرچ وکړئ او د وزارت سره به هم په دې خبرې وشي. کډوخیل چې تاسې پوښتنه لرئ مهرباني کډوخیل چې لاس یې کړی دی نو السلام علیکم. په ډېر بخښنې سره وروره زه فقط غواړم چې خپل نظر شریک کړم. نیازی صاحب درنه خطا نه شي او په هېڅ صورت درنه خطا نه شي. نیازی صاحب د الله اجرونه ورکړي. نیازی صاحب پوره کار کړی ده نو موږ او تاسې باید په دې باندې کار وکړو. که هر څه مرستې ضرورت دي زه حاضر آماده یم دې ته چې څنګه وسو کولی چې افغانانو دپاره که هغه د افغانستان نه بهر په زده کړو بوخت دي او یا د افغانستان دننه دي که څه تعلیمي بورسونه سکالرشیپونه یو څه برابر کړو ورته. که نه عمومي ریکویسټ وکړو د بعضې دولتونه کومک کوي سکالرشیپونو دپاره دا خو به هم خامخا یو جای لري یو منډه ترله وکړو. کومو رشتو کې ضرورت وي هغه به موږ پیدا کړو بیا به هغسې کسان ورته پیدا کړو. دا اطمین ده. نو په دې باندې د نیازي صاحب نه زه ډېره هیله کوم چې په دې باندې ډېر کار وکړي او چې هر رقم کومک او سپورټ ته ضرورت وي. خصوصا زه خپله ټوله شورا بیا خصوصا زه خپله ورته حاضر آماده یم. مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسئ. دا ستاسو الفاظ او هغه هیله بخونکي دي. کوشش به کوو نور خپلې هلې ځلې به کوو، نتیجې د الله په لاس کې دي. مننه ژوندی اوسئ نیازی صاحب. نه بالکل کډوخیل صاحب نیازی صاحب خو داسې دی هغه د موږ یو اصطلاح لرو په دغه انګریزان ورته وایي چې سوشل سوفا اکټیویسټ. دا سوشل سوفا اکټیویسټ نه دی د میدان خبرې سړی دی. الله دې تاسو ټول ژوندي لري راته. نو دوستانو بلې مهرباني څه پوښتنه څه اضافه والی لرئ؟ بل چې دی ښه دا البته ما دا یاده کړې وه چې تاسو کولی شئ مستقیما له هغه سره تماس ونیسئ، که نه که چېرته ستاسو سره کوم اسناد دي دا مې یاده کړې بخښنې سره. او ماین صاحب زه ځکه ستاسو هغه ته اړتیا لرم چې زه ډېر نوی راغلی یم، دا مې شپږمه میاشت ده پارلینډ کې، نو ستاسو کومک ته خو به بیخي اړتیا لرم همیشه، ځکه ستاسو نه علاوه به دا کار ډېر نیمګړی شي. خو خدای تعالی دې خیر کړي، ګورو به په ګډه به سره کار کوو چې څه کېږي. نو دوستان ډېر دي نیازی صاحب، دوستان شته دی، بس صرف لږ خورول یې را پکار دي او لارښتنې چې دي لږ داسې خورول پکار دي چې را بیداره شئ. را بیداره کېږي انشاءالله. ډېر تکړه تکړه دوستان دي. نو دا چې ډېره اوږده نه شي دا ویډیو بیا به په راروان مجلس کې زه دغه دوستان نه بیا هم هیله کوم که چېرته موږ او تاسې شورا 4-5 د اجنډا نقطې ټاکو نو بیا هم په دغه یو 2 هفتې مخکې یا هفته مخکې چې یا اونۍ مخکې چې دغه شریکېږي تاسو سره د اجنډا نقطې تاسو کولی شئ چې خپل پیشنهادات ورکئ چې مونږ دغه یوه کلیدي نقطه ده او په دغه اوسني عصر وخت زمان کې باید په دې بحث وشي، د بحث وړ ده. نو مونږ کولی شو تر څو رهبري شورا ته وړاندې کړو هغه بیا دغه وکړي او بیا په اجنډا کې وټاکو په دې بحث وکړو. نو عزیزانو ډېره مننه چې تاسې تر دې دمه مونږ ټولو سره وای د دې ویډیو هغه میټینګ منټس هم انشاءالله ولذیذ جوړ شي، په لیکنې بڼه به دوستانو سره د ګروپ د لارې شریک شي او همزمانه به د پریس ټیم کوم چې دی هغه به د ویډیو په ایډیټینګ کې څه وخت ونیسي او بیا کولی شي د نیازي صاحب ټولنیز اکاونټونه دي، بعض نور دوستان دي، زما هم دي، نو بیا کولی شي ټول ته اجازه ده چې دغه ویډیو په وړو وړو بخښونو تقسیم کړي او دوستانو سره شریک کړي تر څو ټول دوستان ترېنه مستفید شي. نو دا د دې کال اخرینی میټینګ و، که چېرته الله دې موږ او تاسو دغه مو وساتي نو که اشد ضرورت نشو نو بیا به انشاءالله العزیز موږ او تاسې په جنوري کې بل میټینګ جوړو، ځکه چې را روانه میاشت ډسمبر دی او د 10 نه اخوا خو بیا دومره فعالیتونه هم نه وي او دفاتر هم بندېږي او په ځانګړې توګه کوم دوستان چې موږ او تاسې سره دلته رسمي دندې لري نو هغه اکثریت یا زه خپله شخصا ریپورټ باید انول ریپورټونه باید وړاندې شي. نو بیا هم که چېرته پوښتنه تاسې لرئ یا موضوعات وي د مطرح کېدو دپاره په ګروپ کې خو موږ او تاسې تقریبا خواوشا 80 یا 90 استازي لرو او دا ټول معتبر استازي دي، دغه مشري او کشري نشته، ټول موږ او تاسې دورونه غوندې او پر مخ ځو. نو فکر کومه بلې
بخښنې سره ډېر یو اړین تاسو چې دی کولی شي بیا دلته ویډیو سره چې دی ډسکرپشن کې دا لینک ایډ کړئ. مخکې ما دا یادونه کړې وه که چېرته تاسو د کانکور لپاره امادګي نیسئ، ماسټر یا لیسانس کوئ، تاسو چې دی اقتصادي مرستې نه ترلاسه کولی. ولې اوس یو برنامه شته د کال 2022 او 23 لپاره چې دی تاسو کولی شئ اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، او هغه لینک چې دی بیا تاسو دلته شریک کړئ په ډسکرپشن ویډیو کې چې دی د ویډیو په ډسکرپشن کې طارق صاحب صحیح ده. د برنامې لینک به تاسو سره موږ شریک کې په آنلاین کې تر څو چې دی تاسو لوړ زده کړو لپاره چې دی کال 2022 او 23 لپاره چې دی اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ. اواز مو نه راځي طارق صاحب. بلې وبخښنې سره بالکل سم تاسو ما سره هغه شریک کړئ، زه به د پریس ټیم سره شریک کړم، ایډیټینګ په دغه کې به بیا واچوي او هممهاله به کوم لیکل چې تاسو کړي دي که چېرته مو په الکترونیکلی لیکل کړي نو هم کولی شئ چې ما سره شریک کړئ. بیا به په هغه د زده کړو په اړه په ډسکرپشن کې بعض دوستان که د ویډیو ته موږ ځکه همیشه کوشش کوو چې دا پروګرام یو ساعت نه زیات نه شي، ځکه زموږ زړه ډېر ژر تنګېږي که څومره مهمه خبره وي زړونه هم تنګېږي، بیا بله ویډیو نیکسټ کوو نو نور مسایل ګورو نو هغه به په لیکلې بڼه هم دلته واچوو. نو دوستانو ښاد او آباد اوسئ، تر بیا مو په لوی الله سپارم، ژوندي اوسئ. السلام علیکم.